رمضان المبارک میاش رودا الله دیو کی چې مسلمانان د الله د دې حکم بجای راوړلو همتو کی او د الله دا حکم پوره شي. رمضان المبارک هغه مبارک میاشت ده چې الله جل جلاله د انسانیت هدایت او د رشد لپاره چې څومره کتابونه نازل کړي دي. دا خبره تاسو ته معلومه ده چې د حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام نه راواله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې 1,40,000 انبیاء علیهم السلام کم و بیش راغلي دي. یو روایت د 2,00,000 پیغمبرانو هم شته دی. د دې ټولو انبیاء علیهم السلام سره چې کوم آسمانی هدایات نازل شوي دي نو هغه 100 کتابونه دي. 100 کتابونه دي. دا د انبیاء علیهم السلام د مجموعه پیغمبرانو سره دغه کتابونه دي. پدې کې 50 صحیفې په حضرت شیس علیہ السلام دا د آدم علیہ السلام زوی دی. 50 صحیفې په هغه باندې نازل شوي دي او 10 صحیفې دا په حضرت ابراهیم علیہ السلام باندې نازل شوي دي. 10 صحیفې په ادریس علیہ السلام، 10 صحیفې په حضرت ابراهیم علیہ السلام باندې او 10 صحیفې دا د تورات نه مخکې په حضرت موسی علیہ السلام باندې نازل شوي دي. دا 100 صحیفې دي او 4 کتابونه دي. هغې کې تورات دی حضرت موسی علیہ السلام ته الله ورکړی دی. کوی تور کې په 40 ورځې چلو کړو بیا ولې کتاب ورکړ. انجیل په حضرت عیسی علیہ السلام باندې الله نازل کړی دی. زبور په حضرت داؤد علیہ السلام الله نازل کړی دی او قرآن پاک دا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله نازل کړی دی. دا 100 صحیفې او دا 4 کتابونه دا ټول په ټوله دا پر رمضان المبارک کې نازل شوي. دا 100 صحیفې او 4 کتابونه دا ټول کتابونه دا ټول پر روزه او پر رمضان کې نازل شوي دي. دا ترتیب بیا مولانا زکریا صاحب لیکلی دی. تورات په سویم تاریخ د رمضانو، انجیل په سویم تاریخو. بہرحال دا جو څومره کتابونه دي زما عزتمندو دا ټول په رمضان کې نازل شوي دي. د دې وجې نه د دې میاشتې عظمت ډېر زیات لوی دی چې په دې کې یو طرف ته خو الله د تمام انسانیت د هدایت لپاره چې څومره کتابونه نازل کړي دي نو دا ټول په رمضان کې نازل شوي دي. او دویم طرف ته په رمضان المبارک کې د دې امت لپاره بعض علما وایي چې دا لیلة القدر دا صرف د دې امت خاصیت دی. د مخکې امتونو په روزه کې لیلة القدر نه وه. خو بهرحال ځکه الله وایي انا انزلناه فی لیلة القدر. نو د رمضان المبارک دا میاشت دا دومره عظیمه میاشت ده چې یو شریعت، یو کتاب او یو پیغمبر هم د روزې نه مستثنا نه دی تیر شوی. حضرت داؤد علیہ السلام با یو ورځ روزه او یو ورځ کوجه نیوله. د انبیاء علیهم السلام مختلفې د روزو ترتیبو. خو د رمضان المبارک دا میاشت زما عزتمندو دا د امت مسلمه دپاره د مسلمانانو دپاره د الله یو عظیم کلام دی. دا کوم آیات چې ما ستاسو مخکې وویې د 2 سپارې سورې بقرې نو الله هم د دې میاشتې عظمت طرف ته اشاره کوي او فرمایي چې د رمضان میاشت دا هغه میاشت ده
اے مسلمانانو شهر رمضان دا رمضان میاش دا کم میاشتا الذي انزل فيه القرآن آغا میاشتا چه پدی که قرآن نازل شوی دی دام اللہ پاک دا عظمت توجہ فرمائی دمر عظیم میاش چه دا قرآن غندی کتاب اللہ پدی کے نازل کرے قرآن سنگا کتاب دے دمر مبارک کتاب دمر مقدس کتاب دمر دا خیر و دا برکتون کتاب دمر قانونی کتاب او دمر چکم دے دا عظمت والا کتاب دی لوی کلام دے خو مونگ سر قدر نشتا رب میں فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا اللہ وی مسلمان تا دا قرآن دا عظمت نسا خبر ہے تا خوراش بسے سار کے جکم دے منزو کی اولاد چی پیو لاسبانی قرآن نوالی او دل تکینی بیادبے سرا نا اللہ وی دا قرآن عظمتو گورا قرآن کم کتاب دے لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ وی کہ دا قرآن ما پا غر نازل کرے وی پلوی غربان ما نازل کرے وی لرأیتہو خاشعا اللہ وی دا قرآن بتا دا غر بتا کتلی چھ دا با عاجز شویو دا قرآن دا عظمت دا وجنبا دا غرخ کتا شویو خاشعا دی غر کی با عاجزی را غلیوا متصدعا دا برا پریوتیو من خشیت اللہ دا اللہ دا یریا دا دمر عظیم کلام دے دمر لوی کلام دے اللہ پا دی میشک میں نازل کرے دے او بلزی کی فرمائی وَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ما دا اخپل شریعت دا اخپل احکامات لکوز موتا روجہ دا نو دام دا اللہ حکم منلے دے نو اللہ ما دا اخپل امانت دا دین دا قرآن اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ اللہ ما دا اخپل امانت پیش کو امانت ستا ہوئی اللہ مونږ دین دا کړی اے خلاصہ بته د ټول دین والو چې دا دین د الله یو امانت دی دین څه شی دی د الله امانت دی الله وی انسانا دا خپل امانت ما پیش کو پچا باندې علی السماوات پاسمانونو باندې اسمان ته مې زما دا امانت والا نو اسمان انکار وکړه اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ اسمانون انکارو کا والعرض بیا مزمک تویدہ زما امانت والا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والجبال دزمک منکارو کا دا اللہ دا امانت نزمک منکارو کا اسمانون منکارو کا والجبال بیا میں دا خپل امانت غرونو تا پیش کا غرونو تا دا غرونه چې کوم دي که نه دا الله په دې ځمکه باندې دا میخونه والی دي الله وی د ځمکه باندې دا غرونه ما میخونه والی او داسې داسې غرونه دي دا دومره غټ غټ غرونه دي چې د انسان تصور کې هم نه راځي په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ پاکستان افغانستان او دې لنډو علاقو کې تاسو وګورئ دومره چې په میاشتو میاشتو غرونه باندې مزل کیږي اللہ وی دا ټول غرونا دیتا میں دا خپل امانت پیش کا اسمان تا میں پیش کا زمکی تا میں پیش کا غرونا تا میں پیش کا نو اللہ وی فآبائنا آغوی انکارو کا یا اللہ دا دی حق نشو ادا کولے دا دی امانت مونگا اسنا پا دی امانت کی خیانتو شی یہ لکا اسمان امانت ولی نہ قبلی اللہ حکم نہ منی اللہ حکم نہ منی نہیں نا اسمان دا اللہ دا حکم مخالفت نشی کولے زمکہ دا اللہ دا حکم مخالفت نشی کولے اے غرونا دا اللہ دا حکم مخالفت نشی کولے لیکن اللہ تے درخواست کو منت کو زاری اکڑا یا اللہ مونگ ستا دا امانت نشو دا دی حق نشو ادا کولے
ځکه ته به موږ نه د دې تپوس کې نو الله څه وایي فابینا دې ټول انکار وکړه اسمان انکار وکړه عاجزي ښکاره کړه زه د دې اهل نه یم زه د دې امانت حق نشم ادا کولی نو څه چلو شو الله فرمایي وحملها الانسان دا زما امانت انسان راواغشتو انسان وی زه کومه وحملها الانسان زما دا امانت انسان راواغشتو انسان نوم انسان ها آدم علیہ السلام نے شروع شوا انسانانو دا امانت واغشتا ورپسی اللہ وی انہو کان ظلوما جہودا اللہ دا انسان دا ظالم دے پا خپل ځان ظلم کون کے دے جہولا جاہل دے نپوئیگی دا دینا چیز دا اللہ دا امانتا دی کہ خیانتو کم ماتا با سزا سے ملاویگی اللہ وی دا انسان ظالم و جاہل دے